دوستانو دا یو بل کور دی چې د کور دننه یې تقریبا 1 متر خټه پرته ده، یعنې د دوی باسلو دا خو بیخي لوی جنجال دی. یعنې هر څه د دوی د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاوې چې انسان ورته اړتیاوې لري هغه هم نه لري، هر څه خراب دي. تاسو د کور وضعیت ګورئ، دا خټې ګورئ، یعنې دوی رغول بیا له سره جوړول څومره لوی کار او لوی جنجال دی. دلته د مور سره خبرې کوو. مور ستړې مه شئ، څنګه مور؟ خو دغه د لمانځه چې خپله د زړه د قلب مرضي لرم، اوس ناسته یم دغه ګلو ته د اریانه دا اشیا نشم پورته کولی. ته ورته وګوره د خدای قربان شم، بچی مې هم نشته، ولاکه د خدای ذات هم لري. 15,000 روپۍ په کور کې درلودې، هغه لنډې شوې، کرایه لنډه شوه، یوه پورې ورکه شوه، ځینې هغه هم خېشته وه، غوړولې مې وه. هغه د بیګام په همدې خټین کور کې وخت تېر کړی دی. بیګام دلته وایي یا هلته د مسلمان کار ولاړ، برای دلته و، برای به صفا پراته وه، برای ولاکه دغه دلته شی یو د ګلو دغه مې یو هلته مې وڅنډی، په سپورو مې هوار کړی و، هغه مې ماښام مې دلته هوار کړ، سره په دغه ګلو کې باره مو پرېوتلو، ځای نه و. مور تاسو چیرته وایي چې سیلاب راغی، کوم ساحه کې موږ چې سیلاب راغلی، موږ دلته ناستې وو، یوه مې مژوره یوه زه وم، اوبه رالې راسوی باره ما ورته وویل موږ نه وځو، نجلۍ هم په څلوېښتو کې وه، باره هغه مسلمان ماما یې راغلی، باره هغه بوتله ول مټران یې راوړه، رود راغی، چې رود ول راغلی، باره موږ هم ووتلو، زما زوی راغلی، دې در لاس ونیولم، هلکه مې دغه کالو تېره خو دغه خاص ملا ایستلی، یعنې مالونه خاص یا یو څه وځایلي چرګان مې دلته درلوده، دا چرګان مې بری وړه، څه نور درواغ نه، څه مال زه نه لرم، بچی مې د بل قرضداره دی، تللی دی د بل قرضداره دی، ولاکه دغه شام وکیفي. مور څه فکر کوئ چې دا مثلا دا دومره تاوانونه دومره هر څه ګډ وډ دي، دا به څنګه بیرته پیلوي؟ اوس څوک یې وکړي راته بچی، ولاکه د دا غالي سړی لایي چې دا اوس دا غالي نه اوس یې هلته یو الله دې رحم وکړي مور، الله دې رحم وکړي. انشاءالله دا مشکلات به حل شي. الله تعالی برای ملا صبر وکړه الله تعالی. پرون دا مسلمانانو نو کې شی راکړي، الله دې بدې ورځې ته نه باسي. مننه قدرمن لیدونکو، تاسو د دې مور وضعیت هم ولیده. هماغه تکراري خبره ده چې دا خلک له هر څه نه ډېرې زیاتې مرستې او کومک ته ضرورت لري. دوی هر څه له صفر نه پیل کړي دي. مقمر بنسټ له تاسو سره دی، له دوی سره دی. تاسو خپلې مرستې راولېږئ او موږ به انشاءالله تر دوی رسو. السلام علیکم.